د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا او طالبانو مذاکرات. طالبان وایي قطر د همکارۍ ډاډ ورکړی. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نوی سبسکرایب کړی چینل هم د سره سبسکرایب کړئ. د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکایي استازو او طالبانو د پلاوي ترمنځ مذاکرات روان دي چې ټاکل شوي نن یکشنبه به هم دوام وکړي. طالبان وایي پلاوي یې دې لړ کې د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ټویټر پیغام کې ویلي د قطر بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني قطر ته د افغاني هیات په راتګ او له نړیوالو سره په لیدو خوښي څرګنده کړه. ډاډ یې ورکړ چې قطر له افغانستان سره همکاریو ته آماده دی. له دې مخکې طالبانو امریکایي ډیپلوماتانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته لومړی ځل په دوحه کې مخامخ خبرې وکړې. امریکایي چارواکي وایي د دې خبرو تمرکز په افغانستان کې له ترهګرو ډلو سره پر مبارزې له افغانستانه د امریکایي وګړو پر ایستلو او بشري مرستو ورټول و. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې له طالبانو سره د دوی خبرې په رسمیت د طالبانو پیژندلو معنا نه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ملا امیر خان متکي چې دغه پلاوي په مشرۍ قطر ته تللی پرون وویل په دې غونډه کې د بشري مرستو په دوام خبرې وشوې او په دې ټینګار وشو چې د دوحې تړون باید په بشپړه توګه عملي شي. په پام کې دا قطر کې دغه مذاکرات نن یکشنبه هم دوام وکړي. قطر ته د امریکا تللي پلاوي کې د دغه هیواد ډیپلوماتانو او سرګرو ادارو ځینې چارواکي شامل دي. امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د بشر حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو مراعاتولو لړ کې به پر طالبان د فشار راوړل دوام وکړي. د امریکایانو په ګډون 140,000 بهرني وګړي او افغانان له کابله ایستل شوي، خو یو شمېر بهرنیان او افغانان او هغه افغانان چې بهر ته تلل غواړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د سپتمبر لومړیو کې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو تر راایستلو وروسته له کابله لومړنۍ خصوصي ملکي الوتنه د یوه مثبت ګام په توګه وبلله. د قطر هوایي شرکت په هغه خصوصي الوتنه کې تر 100 ډیر بهرني وګړي له کابله دوحې ته ولېږدول شول. د سپینې ماڼۍ لخوا خپره شوې یوه اعلامیه کې ویل شوي وو چې طالبان له افغانستانه د امریکایي وګړو او هغو کسانو په تلو کې همکاري کړې چې امریکا کې دایمي اوسېدو قانون اسناد لري. په دې برخه کې طالبان لخوا همکاري یو مثبت ګام بلل شوی و. دوستان ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.